سعودي عرب کې د یو خاندان څلور کسان چې دنو گرفتار شول هغه د عمرې د پاره تلو خو هغه گرفتار کړل بیا د ناشنا نمبر نه چې نو دیو ترنګ راغی چې 10 ورځې پسو او دوی چې موږ ولي گرفتار کړل مکمل تفصیل چې دنو بیان کړل چې څومره کسان می ویډیو ګوري کنه کته هم بهر ملکونو ته ځي او بیا تاسو سره هم داسې کېدل شي چې څومره مسافر یې کنه زما دا ویډیو ضرور وګورئ د دیو خاندان سره چې کم شو دي کنه تاسو سوچ هم نشئ کولای نن سبا چې د کنه ټریول ایجنټ چې دنو ورسره حواله شي کچرته سو عمرې لذي ټیکټ د هر څه چې دنو هغه ایجنټ حواله شي ایجنټ کوي او بیا په داسې قسمه ایجنټان هم وي چې ستاسو ژوندۍ تباہ او برباد کی د داسې قسمه خلکو سره چې دنو لوب یو کې د ژوندۍ سره نو ویډیو را سره مکمل وګورئ زموږ د لپاره کې هم ډېر عبرت ته موږ همیشه د مسافر د لپاره دا پیغام وایو کنه چې تاسو کوشش کوئ کنه چې داسې کار مکوئ مرګ دا څلور کسان چې کله گرفتار شوی دي کنه په دې کې چې دنو دوه خزي دي او دوه پکې سړي دي د یو کس نوم چې دنو ذاکر دی 28 سال عمر دی دیاړیدار او مزدوري به کوله او 1 روپۍ جمع کړی دا او د عمرې د لپاره تلو دا د 23 سال یو جنۍ دا او بیا چې د سعد جمیل نوم دی 26 سال عمر دی او بل چې دنو 45 سال بوډۍ خزه د ملګرو دا څلور کسان چې دنو دا عمرې لتلو او دوی سره چې کم کار شوی دی قانون تاسو سوچ هم نشئ کولای 8 سپتمبر د صوبه سین نه دیو چې د کراچۍ نه چې د نو ایرپورټ نه دی فلایټ وملګرو او دیو تعلق د سرجانی ټاون سره دی تعلق دی دیو دغه نه چې د نو کله ایرپورټ نه وتی دی دیو چې د نو هر څه ایجنټ کړل ایجنټ ورته ویل چې تاسو د هر څه نه خلاص شئ چې تاسو حرام دی تاسو ټیکټ دی دا هر څه مونږه کوو دی تاسو هر څه نه خلاص یې ملګرو نو چې هغه ول هر څه کړی دی کنه دیو ته دیو له بیک ور کړی دی او بیک چې دی واغستل دیو چې کله سعودي عرب ته رسیدلی دی په سعودي عرب کې چې د نو دیو گرفتار شوی دی دیو سیده گرفتار شوی دی خو ځان هم نو خبر ځکه چې د اخرانه تصویر چې په احرام کې استل دی په احرام کې تصویر استل خپل کور خلکو ته را لګل په 8 سپتمبر باندې دغه نه پس چې دیو بیا پته نه درګدل بیا چې کله چې 18 سپتمبر د 18 سپتمبر دیو کور خلکو ته چې ناشنا نمبر نه چې نو رنګ راغله کله چې د ناشنا نمبر نه رنګ راغله هغه ته ویل چې تاسو په ملي منګه گرفتار کړل او ځکه هم گرفتار کړل چې دیو سره منشیات مرګرو تاسو په دې کې سوچ وکړئ کنه چې د پاکستان نه منشیات څنګه لاړل د کراچۍ د ایرپورټ نه د کراچۍ د ایرپورټ نه لاړل خط پته په سعودي عرب کې چې نو 0% چې نو منشیات هم نه پریدي او منشیات چې څوک هم ویسي هغه لاړو ختم شو ځکه چې هغه ته پته نه وي ولکه چې نو مکمل تور باندې لاړو اوس په دې ټیم کې چې دغه په میډیا ډیره زیاته خبره د منشیاتو په دغه کې چې هغه گرفتار کړل او ټریول ایجنټ دینم چې علي دی د علي چې ټول سیستم دی په خپل کړل دی داسې بے غیرت ایجنټان چې نور پکې هم چې ورسره وي د دې د وجه نه چې یو په ملي او د یو خاندان مکمل تور باندې تباہ شو چې اوس په سعودي عرب په جیل کې دي او چې څومره مسافر سما ویډیو ګوري کوشش کوي کنه چې چرته هم تاسو عمرې لځي حج لځي یا چې مزدوري لځي نو کوشش کوي کنه چې بیگ ګوري او بیگ چې چاله هم ورکوي اکثر چې په ایرپورټ کې بیگ بدل شي بس تاسو ژوندۍ تباہ او برباد شي دا واقع راغل د ټوله په جلا باندې مجبور کړل ځکه چې د یو خاندان چې دنو څلور کسان چې اوس په سعودي عرب کې گرفتار دي او بلا وجه هیڅ وجه نشته ځکه چې هغه اوس ګناه نه وکړ اوس چې د علي د پاکستان حکومت نه چې اوس د یو خاندان چې نور کم کسان دي نو هغه وته د اپیل وکړو چې تاسو زموږ د کسان چې دا رها کوي د سعودي عرب نه چې بیا پاکستان ته راولي ځکه چې هغه سره دوکه شوی دا چې سره دوکه کړی دا په بیگ کې ول منشیات خو دي او د هغه ژوندۍ په تباہ او برباد کړي الله دې موږ باندې خپل رحم وکړي کنه زموږ د پاکستان بکله ترقی کوي کله منشیات او کله یو سیز او کله بل سیز تاسو سوچ هم نشئ کولای دا وسره روان دي د یو خاندان چې د مکمل تور باندې ژوندۍ نن تباہ او برباد کړل د پیسو د وجنه د اوس منشیات چې د بهر ملکونو کې 0% منشیات هم نه پریدي تاسو ته خبر دره چې د منشیات د واړې لکنه نو بیا چې کم خاندان وړي نو هغه ته نقصان دی کم کس چې لګل هغه ته خو نقصان نشته ځکه چې هغه په پاکستان کې ناشته او کم کس چې وړي نو هغه وس ژوندۍ تباہ او برباد شول زما ټول مسافرونه کوشش کوي کنه چې دې سيزون نه ځان وساتي راول چې په دې جنټانو باندې چرته هم یقین نه کوي دا ټول نه بغیرت ایجنټان دي زمونږ پاکستان کې یو څه صحیح نشته لري اوس وګوره د یو خاندان تباہ او برباد شو هغه چې په دې باندې یقین وکړي په دې ایجنټ باندې او دې ایجنټ خورغود وسره دې کار وکړي چې تاسو سوچ هم نشئ کولای دا ټول ژوندۍ تباہ او برباد تملګر زما خبري سختي زما پیم غواړم وسکه کنه چې د یو خاندان څلور کس چې گرفتار شول په کې دوه زنانه دي او دوه کې سړي دي ملګرو هغه چې ژوندۍ تباہ او برباد کړل اوس باغه څوک راځي خط پته د غریب خلک د پاکستان هیڅ څوک هم نشته چې غټ خلک وي هغه ول آزاد کی اوس چې د دیو خاندان چې هغه اپیل کړل چې تاسو زموږ د خاندان د کم کسان چې گرفتار شوی دي دا چې دیو دا کار نه دی کړی چې ول چې په بیگ کې منشیات خو دي بیگ ولا ټریول ایجنټ مکمل تور باندې برابر کړي احرام پوری د ټیکټ پوری هر سیستم ولا ټریول ایجنټ برابر کړي دی چې نو سیب دیو چې سیب تللی او جیس کې ټریول کړي یار افسوس خبره ده یار خو دې په باندې خپل رحم وکي په دې باره کې سوي خمود کې